د هاترسهایم یا د کلیسا برج د دې سیمې چې د فرانکفورت ام ماین ښار ته نږدې پرته ده تر ټولو لوړ برج دی. په دې سیمه کې تقریبا 1,000 کسان ژوند کوي. په ښاروالۍ کې د راتلونکي تګلاره جوړیږي. موږ دام غړې د سمارټ سټیز یا زیرکه ښارونو او ډیجیټالي کېدو په اثر کې قرار لرو. او موږ خوښ یو چې په سیمه کې له لومړیو کسانو څخه یو چې په دې بهیر کې ور شاملېږو. مقصد د سیمې د ډیټا نوې مرکز دی چې په رامنځته کېدو یې 2 میلیارډ یورو مصرف راغلی دی، یعنی د موټرو د 2 عصري فابریکو په اندازه. ښاروال کلاوس شینډلینګ په آلمان کې د ډیټا یا معلوماتي زیرمو د مرکزونو په اصطلاح پاچا دی. هغه په نړیواله کچه د پانګوالو د راجلبولو لپاره هڅې کړې دي. په دې منځ کې 3 نوي د ډیټا مرکزونه په نظر کې نیول شوي دي. په دې سره به د ښاروالۍ خزانې ته د مالیې ډېرې پیسې ورسي. سړی باید تصور کړي، زه هم پرې مخکې نه پوهېدم. کله چې سړی د منځنۍ کچې دا ډول د ډیټا مرکز چلوي، نو لکه د یو کوچني ښار چې له 50 شپېته او 80 زره پورې وګړي ولري، د اړتیا وړ برېښنا ته ضرورت لري. په دې تړاو دا ډیره مهمه ده چې آیا برېښنا ته لاسرسی شته او دا چې د نوري فایبر اتصالاتو تضمین هم ورکړل شي. د راین ماین په سیمه کې د ډیټا مرکزونو جوړېدل رونق موندلی دی. چلوونکي یې ډېر ارزښت، امنیت او محرمیت ته ورکوي. دلته د سترو بانکونو، بیمې شرکتونو او ټولنیزو رسنیو د کانالونو په میلیونو ډیټا یا حساس معلومات په ښو خوندي سوو ځایونو کې ساتل شوي دي. ډیجیټال تبادلي جاده په فرانکفورت کې د انټرنیټ د تبادل د اتصال مرکز دی. دلته د 4500 عرضه کوونکو ډیټا په انټرنیټ کې همغږي کیږي او مخکې استول کیږي چې له تخنیکی پلوه یو ډیره پیچلې پروسه ده. خو دا تجارت دومره ګټور دی چې اوس د مهندسانو دفترونه هم د ډیټا مرکزونو په جوړولو کې تخصص ترلاسه کوي. آسیایي او امریکایي پانګوال زیاتره دا ډول پروژې تمویلوي. موږ له داسې یو چا سره سروکار درلود چې په آلمان کې دا ډول پروژې تمویلوي. نور یې هم اوس په محتاطانه توګه تعقیبوي، خو زیاتره تمویلونکي یعنی تر 90% زیات د انګلیسي امریکایي ساحې څخه دي. د هاناو په دې پخوانۍ پوځي ساحه کې به هم ډیر ژر دغه ډول یو مرکز رامنځته سي چې مالی لګښت د سنگاپور د تقاعد صندوق پر غاړه لري. ښاروالۍ ورته واضح شرایط وړاندې کړي دي. د نږدې پرتې ډبرو سکرو له دستګاه څخه د برېښنا پر ځای په راتلونکي کې باید یوازې چاپیریال دوسته برېښنا وکارول سي. له دې هدف څخه موخه دا ده چې د مثال په توګه په 2023 کال کې د کار تر پیلېدو پورې 80% برېښنا باید د نوي کېدونکو سرچینو څخه ترلاسه شوي وي او بیا په نورو 15 کلونو کې 100% له دغه سرچینو څخه باید ترلاسه شي. دا د انرژي د سیمایي شرکت د مشر ماریو بیک لپاره یوه ننګونه ده. پلان شوی د ډیټا مرکز تر هغه 2 برابره زیاتې برېښنا ته اړتیا لري لکه د هاناو ښار ټول څه ناڅه 100,000 اوسیدونکي چې سره له اړوندو فابریکو مصرفوي. زرغونه انرژي کېدای سي د دې نږدې پراته بادي پارک څخه ترلاسه سي. په دې توګه د اوبو د زاړه برېښنا کوټونه بیا اهمیت پیدا کوي. خو دا به هم د ډیټا د مرکزونو لپاره د زرغونې انرژي تقاضا ته جواب ونسی ویلی. خو ماریو بیک خوشبینه دی. د ډیټا مرکزونو د چلوونکو د لوړې تقاضا له کبله ډیر امکانات رامنځته کیږي چې سړی د زرغونې برېښنا پروژې بې له حکومتي مرستو عملي کړي. ځکه د دې مرکزونو چلوونکي او همداراز نور مشتریان مستقیم قراردادونه رامنځته کوي. د ټکنالوژي د ډیر زیات پرمختګ له کبله هغوی غواړي چې د سیالۍ وړتیا ولري. فرانکفورت تر اوسه د آلمان تجارتي مرکز دی، خو ډیر ژر به دا سیمه د ډیجیټالي زیربناو مرکز هم وګرځي.